عبدالستار ایدی د 1901 کال کې د پاکستان له زیږېدو وړاندې هندوستان په بانټیوا سیمه کې زیږېدلی دی. په 1940 کال کې کورنۍ کراچۍ ته ولېږدوله او هلته یې د خپلو نورو ملګرو په څېر د ټوکر سوداګري پیل کړه. دا کسب ورته د پلار په میراث کې رسېدلی و. د وخت په تېرېدو له خپلو څلورو ملګرو سره یې د ټوکر سوداګري پرېښوده او په کراچۍ کې له بېوزله ناروغانو لپاره کوچنی کتنځای پرانست. ایدي د لهمان په نوم یو کوچنی موټر درلود. په ښار کې به یې چې چیرته ناروغ ولیدو د همدې موټر په وسیله به یې دې کتنځای ته لیږدوه. ایدي 19 کلن و چې مور یې وفات شوه. نوموړی شخصي تجربې اړویست چې د مور د ستونزو په اړه په زرګونو ځلې فکر وکړي. همداراز نوموړی د هغو کسانو د کړ او په اړه فکر کوو چې دا ډول ناروغانو پالنه او سرپرستي کوي. ایدي کورنۍ کراچۍ ته ورغلې وه چې ځان ته روزي وګټي. روزي یې ګرځنده پلورونکې شوه. وروسته یې دا چاره پرېښوده او کوچنی روغتون یې پرانست. د وخت په تېرېدو سره ایدي ټرست په نوم خیریه بنسټ پرانستو او له خلکو یې وغوښتل چې له نوموړي سره مرسته وکړي. همهغه وه چې خلکو ورته 2 لکه روپۍ مرسته وکړه. ایدي ټرست په ډېر لږو موده کې په ټول پاکستان کې مشهور شو. په لویو ښارونو کې یې څانګې پرانستې، د امبولینس څانګې یې پرانستې او د چټک خدمت له کبله یې د خلکو باور ترلاسه کړ. د عبدالستار ایدي لخوا جوړ شوي ایدي ټرست تر دې دمه 20,000 نه ډېر غورځول شوي ماشومانانو ژوند ژغورلی دی او 50,000 نه ډېر یتیمانان یې روزلي دي او څه باندې 40,000 نرسان او نرسان یې روزلي دي. ایدي ټرست ته د ورځې په منځنۍ کچه 4,000 ټلیفونونه کیږي. عبدالستار ایدي په 1945 کال کې له بلقیس سره واده وکړ. نوموړی د ایدي ټرست کې په روغتون کې نرسه وه. موده وروسته بلقیس د ایدي ټرست په چوکاټ کې د مور موسسه مشره شوه. عبدالستار ایدي د منظم پلان له مخې ایدي خدمتونه لړۍ وغځوله او په ګرده پاکستان کې د بیړنیو مرستو نږدې 300 مرکزونه جوړ کړل او پرانستل چې 40 ساعته یې کار کوو. په دې مرکزونو کې 200 امبولانسونه، 3 هلیکاپټرې، 28 کښتۍ د بېوزلو خلکو خدمت ته ځانګړې کړې وې. عبدالستار ایدي چې د نړۍ په کچه پیژندل شوی کس و خو ژوند یې ډېر ساده و. د 2 کوټو په اپارتمان کې ژوند کوو چې ایدي ټرست ته نږدې و. بلقیس او ایدي دواړه له ټرست څخه هیڅ معاش نه اخیستو. ایدي هیڅ شخصي پانګه نه لرله او کومې نړیوالې جایزې چې ترلاسه کړې وې ټولې یې ټرست ته ډالۍ کړې دي. له پاکستان له رامنځته کېدو وروسته په 1951 کال کې عبدالستار ایدي ټرست رامنځته کړ. نوموړی هغه مهال دې پایلې ته ورسېد چې حکومت نشي کولی چې بېوزله خلکو سره مرسته وکړي. نو ځکه یې داسې پرېکړه وکړه چې داسې یو موسسه رامنځته کړي چې د نړۍ په کچه د خیریه موسسو په برخه کې تر ټولو ډېر مشهوره. د 40 کلونو وروسته اوس ایدي ټرست په 30 هیوادونو کې څانګې لري چې یوازې په پاکستان کې سلګونه روغتونونه او مرکزونه لري. 85 یې بې سختنه مړي یې ښخ کړي دي. 22,000 بې سرپرسته ماشومانان یې روزلي دي او بیا یې نورو ته ورکړي دي. د ایدي ټرست په کورنۍ کې نږدې 15,000 بېوزله او ناروغان وګړي اوسېږي. په دې سربیره د ایدي ټرست په کورنیو کې 600 تنه رواني ناروغان ژوند کوي. ایدي په خپل ژوندانه کې 50 بستریز روغتونونه جوړ کړي دي. دا روغتونونه په هر 300 کیلومتره کې بېوزلو وګړو سره مرسته کړې. دا راز له هغه میرمنو سره هم مرسته کړې چې د زیږیدون پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي. ایدي ټرست خدمتونه 40 ساعته په ګرده پاکستان کې بیړنۍ مرستې، د مړو ښخول، بېوزله یتیمانانو ته پناه ځای برابرول، روغتونونه او کتنځای جوړول، پر مخدره توکو د ورږدولو ته وړیا درمل برابرول، معذورو او شلو کسانو ته د ګرځنده څوکۍ برابرول، د کورنۍ تنظیم میندو ته مشورې ورکول، له طبي پیښو سره مبارزه چې هر کال 10 لکه وګړو سره مرسته کوي چې 45 مرکزونو لخوا ورته چمتو کیږي. عبدالستار ایدي 28 هیوادونو ته سفر کړی دی. ویل کیږي چې امریکا ورته د تابعیت ورکولو وړاندیز هم کړی و خو نوموړی ونه منل. عبدالستار ایدي په 92 کلنۍ کې ومړ. یوازې په کراچۍ کې یې 4 روغتونونه، بېوزله وګړو لپاره د عملیات څانګې، د زړه او رواني ناروغیو 4 روغتونونه، د 10,000 بې سرپرسته ماشومانانو لپاره مرکزونه، د نرسانو روزنې مرکزونه جوړ کړي دي.
عبدالستار ایدی د پیښتوري ناروغۍ درلوده او په کراچۍ په یو روغتون کې په 92 کلنۍ عمر کې ومړ. له ماسپښین وروسته د جنازې لمونځ ادا شو. د پاکستان نوموړي په مړینه یو ورځ ملي ماتم اعلان کړ.